واورئ څلورم صفت الذين يقيمون الصلاة. څلورم صفت د کاملو مسلمانانو دا دی چې لمونځ قائموي. یوه خبره واورئ دلته ګورئ، د نن خبرې لکه درس دی شکل لري. الذين يقيمون الصلاة، بابا خو موږ لمونځونه کوو الحمدلله، دا د ایماندارۍ کامل صفت. الله عز وجل لمونځ نه دی ویلی، داسې نه دي فرمایلي چې کامل مؤمنان هغه دي چې لمونځ کوي، دا یې نه دي فرمایلي. الذين يقيمون الصلاة، کامل مؤمنان هغه دي چې لمونځ دروي. اقام يقيم اقامة، دا علمي باس د صرف باب ته چې ویسې دا باب افعال دی. د اقامت معنا د یو شی سیده درول، کوږ دی سیده یې ودرول. د اقامت معنا د سیده درول. اقامت الصلاة څه ته وایي؟ اقامت الصلاة دغه ته وایي چې یو څوک لمونځ په داسې آدابو، ارکانو، شرایطو، فرایضو، واجباتو، سننو، مستحباتو سره وکړي څنګه چې د الله عز وجل نبي موږ ته په قول او عمل کې راښولی دی. لمونځ حاجي امداد الله مهاجري مکی رحمت الله علیه په یو مجلس کې ناست دی، د دیوبند بزرګان ناست وو، تذکره رااله، موږ غیبتونه کوو، فسق و فجور کوو، عملي و مشکلات جوړوو. د بزرګانو مجلس په افزر کې خبرې کېږي. باس راغی، سوال راغی، نه سوال دا پیدا سو، یو عالم دا بل څه پوښتنه وکړي. پوښتنه درڅه څنګه پوښتنه کوي؟ پوښتنه مې دا ده که چیرې د قیامت پر ورځ د الله عز وجل په حضور کې ودرېدلې او الله عز وجل اختیار درکړي چې بنده تا ته مې اختیار درکړی دی، څه غواړې؟ یو ول زه جنت الفردوس غواړم، بل ول زه جنت عدن غواړم، بل ول زه جنت سلام غواړم، بل ول زه چش غواړم، بل زه چش غواړم. حاجي امداد الله مهاجري مکی رحمت الله علیه چې سرخیل دی د دیوبند علماو، پر هغه چې واره راغی، ولا حاجي صاحب راک نظر کته ته الله عز وجل د قیامت پر ورځ اختیار درکړي چې امداد الله چی غواړي؟ دول زبر الله عز وجل تعارض وکم چې یا الله امداد الله ته تر خپل عرش لاندې د یوې مسلې ځای ورکړه، زه لمنځونه کوم، زه جنت ته نه ځم. غټ اشکال پیدا کېږي، غټ اشکال پیدا کېږي چې څنګه جنت الله عز وجل پیدا کړی او ته وازه دلته لمونځ غواړم. وایي حاجي امداد الله صاحب نه و ملامت، حاجي امداد الله صاحب نه و ملامت. حضرت حسن رضی الله عنه د مجنون سره مخامخ سو، د مجنون سره. نو یې مجنون ته وویل چې ما خو خلافت پرېښود، زه د خپل خلافت څخه دستبردار شولم، ما خپل خلافت ته استعفا ورکړه، خلافت مې خپل مستحق ته وسپارئ. وایي مجنون مخ په راوړی و، لیلا ته یې وسپارئ، لیلا ته یې وسپارئ. د مجنون په ذهن کې د خلافت مستحق لیلا و، حالانکه حضرت حسن صاحب حضرت معاویه صاحب ته سپارلی و. دې ته وایي عشق. څه دی؟ بس سودای جانان زی جان مشتغل، بس سودای جانان زی جان مشتغل، بذکری حبیب از جهان مشتغل. د جانان په یاد کې وای د ځان سم مصروف وي. یو سړی لمونځ کوي، مجنون یې مخ ته تیر سو، په ځان خو برغه یو چکه وولې ول دا څه کوي د خدای مت. سړی د لمونځ کوونکي مخ ته نه تېرېږي، حدیث شریف کې راځي 40 کاله به انتظار کوي لا به د یو لمونځ کوونکي مخ ته داسې نه تېرېږي. هغه ول مجنون یې چکه وولې ول دا چم مه کوه، هغه ول بخښه کوه، بخښه کوه، زه نه خو ورته پر مانځه ولاړ یم، لیکن ستا عشق زاریان یم، زه د مولا زه د لیلا په عشق کې دومره ډوب یم چې ما ته هېڅ نه معلومېږي څوک پر لمانځه ولاړ دی او که څوک پر لمانځه نه دی ولاړ، او ته د مولای حقیقي په عشق کې ډوب یې، تا ته دونه درک معلومېږي ستا مخ ته څوک تېرېږي. څه مې درته ویل؟ د حاجي امداد الله صاحب د خبرې دفاع کوه. حاجي امداد الله مهاجري مکی رحمت الله علیه پر لمونځ دونه خوند اخیستی و، د فکر کوي چې په دنیا کې تر لمانځه اخواته خوندور شی نشته. د حاجي امداد الله مهاجري مکی رحمت الله علیه د خبرې تایید واوره. نبی کریم علیه السلام فرمایي دوه شان الله عز وجل ما ته خواږه کړي دي، جعلت قرة عیني فی الصلاة، زما د سترګو یخوالی الله عز وجل په لمانځه کې ایښی دی، زما تر ټولو خوندور د خوشحالۍ علت لمونځ دی، او د هغه رقم ما ته ښځې الله عز وجل محبوبې ګرځولي دي، البته خپل زنانې خپلې میلې. شاکم اختر صاحب رحمه الله لیکلي دي ځوانان واورئ، هغه ځوانان چې د بل په نجونو پسې ګوري، د بلو په ښځو پسې ګوري، خپله هم ورته ناست دي، لیکن بیا هم سترګې کږې وږې کوي. په بازار کې مو لیدلي دي دا دوکانو کې دوکانداران خواران بیا نور هم پساو دي، نور پسې پساو دي. شاکم اختر صاحب رحمه الله فرمایي که غواړئ چې د بل د ښځو څه نظر راواړي، د بل په لوړو خوب پسې ونه ګورئ، د دې طریقه در روشن د خپلې ښځې سره مینه شروع کړئ، د خپلې ښځې سره محبت شروع کړئ. هغه خاوند چې د خپلې ښځې سره مینه او محبت کوي، هغه امکان نه لري چې په بل پسې وګوري. نبی کریم علیه السلام فرمایي دوه شان ما ته خوندور دي، جعلت قرة عیني فی الصلاة، زما د سترګو یخوالی الله په لمانځه کې ایښی دی، او د هغه رقم الله عز وجل ما ته ښځې محبوبې کړي. آیا د بل ښځې ښولې؟ النبي اولى بالمؤمنین من انفسهم واموالهم،
نبی خو د امت روحاني پلار دی، نبی خو د امت روحاني پلار دی. دا په حقیقت کې ودې ځوانانو ته وایي، ما او تا ته وایي چې د خپلو ښځو سره مینه شروع کړئ، بیا به دې د بل ښځې ته نظر نه اوړي. خپل ښځه بده درته کېږي او د بل ښایسته کېږي. دا خو حدیث شریف دی، المرأة اذا خرجت من بیتها، ښځه چې کله د کور راووتل بې له ضرورت طبعي، بې له ضرورت شرعي، ډاکټر ته ضرورت نه لري، په کور کې بل مشکل نه لري. ښځه چې د کور راوځي استشرفها الشیطان فی اعین الناس، چې څونه بدرنګه بدشکله چټله پټله لیکي شیطان د خلکو په نظر کې ښایسته ګرځي. یاره په دې چادرۍ کې به څه حسینه پسینه ښځې، هغه چې وګوري خوا یې ځینې وګوري. دا شیطان وایي د خلکو په نظر کې ښایسته ګرځي. نو خبره په چیش کې روانه وه. واقیم اقامت الصلات، څه مې درته ویل، د الله عز وجل نیک بندگان هغه دي چې لمونځ قایموي. اقامت الصلات چیش دی؟ اقامت الصلات دا دی چې لمونځ موږ پر هغه طریقه باندې وکړو چې پر کومه طریقه نبی کریم علیه السلام په قول او عمل کې راښولي دي. په 11 دقیقې کې 10 رکعاته تراویح دا اوس امکان لري؟ دا څنګه لمونځ؟ ملا صاحب وایي لمونځ وشکړي. د سهار په لمانځه کې الهاکم التکاثر وایي، ملایان صاحبان دې هم وایي، خوا مه بدوي، موږ خپل لایل دی. د سهار په لمانځه کې الهاکم التکاثر وایي، زموږ قاري صاحب هم کله کله ورته پیش شي. خدای بنده د سهار په لمانځه کې اختیوالي مفصل راغلي، 40 آیاتونه به د سهار په لمانځه کې وایي. دا اوس کوم ترتیب دی؟ موږ هم باید سمسو. دا خواران خو دپسې مجبورې دي ولاړ دی شی چې وایي مقتدیان دغه ته وایي د اقتدا څخه دي. که پورته کېږي که ښکته کېږي الله بلا په ګردنې ملا هغه به یې د سهار په لمانځه کې نه شریعت دا شی واضح کړی دی. رډي مختار وګورئ، په سهار و ماپښین کې تیوالې مفصل، په مازدیګر و ماخوستن کې اوسات مفصل، او د ماښام د بیا مختصره. نو الهاکم التکاثر د سهار په لمانځه کې دا څنګه ترتیب؟ عذر ځان ته شی دی، سفر ځان ته شی دی. د نبی کریم علیه السلام څخه د سفر په لمانځه کې قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، من قل دی. سفر دی، سفر خو نو تیښته، سفر خو فرار دی، زه مقصد ته به ځان رسوم. اقامت الصلات ډېر اهم شی دی. اقامت الصلات دغه خلاصه دی چې بس پر هغه طریقه د خپل منځونه برابر کړو چې الله او د الله رسول په قول او عمل کې راښولي. زموږ د پښتنو په ماحول کې یو کمی چې موږ لرو هغه قومه او جلسه ده. قومه چیش ته وایي چې تا رکوع وکړه، د رکوع څخه چې راپورته شولې دې ته تعدیل ارکان وایي، دا واجب دی. دومره اندازه به ته درېږي چې دا د بدن هډوکي دې قرار ونیسي. دا قومه واجب ده. که چا قصدن پرېښول لمونځ به راګرځي، که د چا څه سهون پاتس په سجده سهو به کړي، زموږ د خرې وایي. د دوو سجدو په مابینځ کې ناستې ته د فقهاو په نیت جلسه وایي. دغه جلسه زموږ په مذهب کې واجب ده، دا چیز د واجب ده. دا که پاته چا قصدن پرېښول لمونځ به راګرځي، او که سهون پاتې سجده سهو به کړي. اقامت الصلات د کومې خوا ده؟ یوه خبره واورئ، ګورئ قرآن کریم 21 سپاره، اتل ما اوحی الیک من الکتاب. ای زما نبی دغه قرآن چې تا ته وحی کېږي دا تلاوت کوه. واقیم الصلاه، زه نکته درښیم، واقیم الصلاه، ای زما نبی لمونځ کوه. د لمونځ ګټه چېرته؟ نن خلکو ګټې غواړي. حکیم الامت صاحب یو کتاب لیکلی دی، الله پاک دې غریق رحمت وګرځي. دوی په اردو ژبه پښتو ژباړې ته راوښتي دي. د اسلام احکام د عقل په نظر کې پیدا یې کوي، ډېر شکوک شبهات به مو ختم شي. د اسلام احکام د عقل له نظره دا پښتو سوی دي. حکیم الامت صاحب دا کتاب لیکلی دی. په دې کې حکیم الامت صاحب دا اوداسه نیولې بیان وزت پر ټولو عبادات او مناکحات او معاملات پورې دا هر شرعي حکم حکمت بیان کړی. قرآن کې الله عز وجل فرمایي اقیم الصلاه، ای زما بندگانو لمونځ وکړئ. ولې د لمونځ ګټه څه شته؟ ان الصلاه، یقینا بشکل منچري تنها منع کوي دغه قوم عن الفحشاء د بحیايي د کارو سه، والمنکر د ناروا کارو سه، ولذکر الله اکبر، د الله ذکر خو بیخي لوی شی دی. والله یعلم ما تصنعون، الله عز وجل پیژني هغه کارونه چې ته په شوبه کې کوې، یا په خلوت کې کوې، یا د باندې کوې، یا په ښکاره کوې، یا د خلکو مخ ته یا په پټه کوې. والله یعلم ما تصنعون. اوس راځي د لمانځه کټه الله چی شو اقامت الصلاه، الله پاک ویلي اقیم الصلاه کې ویلي بل بشی بنی ویلي دا سینې دي فرمایي صلی الصلاه چی شو کل منځ وکړه اقامت الصلاه وکړي. اقامت الصلاه د اقامت الصلاه ګټه دا چې انسان د فحشا او د ناروا سره ګرځېدلی نن چې د امر د فحشا او ناروا سره راګرځي په مشکل څه مشکل دی په مشکل داري چې اقامت الصلاه نه لرو المنځ لرو. بس ما دارالفتاح مسله راو چې زه 15 وخت راځم رحماني مسجد په مولوي صاحب سلمونز کوم زما المنځ صحیح دی که زه فتوا درکوم ستاسو المنځ یاد لري مشکل نشته د فتوا دروي سي د المنځ صحیح دی لیکن اقامت الصلاه نور ته ویل کیږي.
قامت صلات دغه چې نبی کریم علیه السلام ورته په قول او عمل کې راښولي، په خشوع، په خضوع، په تواضع، په عاجزي، دغه ته اقامت صلات. نن چې موږ د فحشاو څخه نه راګرځو، د نارواو څخه نه راګرځو، د دې مطلب دا دی چې هغه اقامت صلات نشته. آیا د الله عز وجل په خبره کې خلاف شته؟ ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا ولن تجد لسنة الله تبديلا ولن تجد لسنة الله تحويلا إن الله لا يخلف الميعاد. الله عز وجل چې خبر وکړه هغه برشته. الله عز وجل فرمایي ته اقامت صلات وکړه، زه تا د فحشا او د نارواو سره ګرځوم. اوس موږ سره اقامت صلات کوو نشته. ډېر سوچ پکار دی، ډېر غور پکار دی. دا څلورم صفت د کامل مسلمانانو دي. د کامل مسلمان یو علامه دا چې لمونځ به سمي. الله دې زموږ در خیر کړي. پنځم شی واوري خبرې به ختم کو. اخره خبره ومما رزقناهم ينفقون. د کامل مسلمانانو یو صفت داري چې موږ ورکړي دی به د الله په لار کې مصرفوي. بخل، طمع، حرص، لالچ، د دې څخه الله عز وجل پاک کړی دی. دا شی په موږ کې څونه موجود دی. نن ولې د الله په لار کې صدقې نشته، نن ولې زکاتونه نشته. خلک وایي د بزرګانو مقوله نقل کوي که په زموږ تاسو پر لاسو باندې تاو بالا کړي چې کله په یو قوم کې تا ولیدل چې فقر او غربت زیات وي، پوه سه چې د هغه قوم سرمایه‌داران زکات نه ادا کوي. سمجو زکات یې پر خیشو خاله حمل کړی دی. خیشو خاله هم پروانه کوي زکات. زموږ بعضې خلک دغه جمله غلط استعمالوي، وایي پر خیشو خاله یې حصر کړی دی. اولنی حق په زکات کې د اقرباو دی. ستا په قریبانو کې، ستا په اقرباو کې مسکینان ستا. په اوله مرحله کې دته یو شی ورکړه، په دومره مرحله کې بیا علما دي، صلحا دي، مجاهدین دي، د دین لاره چې هر شعبه یتیمان فقرا. خیش خالات خو ورکړه، خو داسې خلکو ته زکات مه ورکوه چې ستا پیسې پر باندې په کتابچه کې د 3 کاله پورې وړې دي پلان کوي 80,000 روپۍ ښه خو نه راوړي، زه دا په زکات کې شمار کړه. دا نه کېږي په زکات کې. یا هغه زنګ درته راووالی د ناویې څخه چې ولا زه خو مسکین یم نه لرم، ونیسه پیسې ما ته په زکات کې راکړېږه، تا پر ټلیفون ورته چې په زکات کې مې در بخښلي. دا نه دي سي، دا مسله ده به زده سي. ته که یو پوروړي ته پیسې پور په زکات کې ورپرېږدې، د دې حیله دا ده، حیله یې بولې هر څه طریقه چې بولې چې یو ځل به دا خپل پیسې ځینې اخلې بیا به په زکات کې ورکوې. که واده پیسې نه لري بیا راوغواړه په دوکان کې د ځان سره کښېنوه، بیا د جیبه په راوکړه یو 100,000 روپۍ چې دغه 100,000 روپۍ په زکات کې واخله ما تا درکړې. چې کله د وصول په لاس کې واخیستې اوس به زما پور راکړه. فقهاو لارې ایستلي دي نو چې موږ یې ومنو. ومما رزقناهم ينفقون. دا کامل مسلمانانو یو صفت دا دی چې بخیلان نه دي. مسلمان به بخیل نه وي، مسلمان به سخي وي، سخاوت ولري. مفتی صاحب رحمه الله فرمایي دا د انفاق مفهوم ډېر عام دی. په دې کې زکات هم راځي، په دې کې سرسایه هم راځي، په دې کې واجبات شرعي هم راځي، په دې کې نفلي صدقات هم راځي. مفتی صاحب رحمه الله فرمایي چې دغه انفاق فی سبیل الله وایي چې یو څوک راولاړ شي میلمه ته ښه ډوډۍ وکړي. معرف القرآن وګورئ، دا حواله مې درکړه. د میلمنو میلمستیا په شی اخلاص للهیت اسراف به نه کوي. ګورئ اسراف منع دی. د میلمنو میلمستیا تر خپل وس او توان په اخلاص للهیت په انفاق فی سبیل الله کې راځي. نو معرف القرآن حواله مې درکړه، وګورئ. یا د میلمنو میلمستیا دا غرقم د صلحاو د نیکانو خلقو معلوم دا سړی نیک دی، دا عالم دی، دا شیخ دی، ستا په اعتبار ښه سړی دی عند الله. د دغو مالک په مکم په انفاق فی سبیل الله کې راځي. بیرته حواله درکوم چې وګورئ. د اسمي شو املا سر ځان ته ترتیب شروع کړي. ما خو تاسو ته 2 غوږونه ول چې نه غواړم بس هغه دی. وما اسالکم علیه من اجر. پر دې خطابت مې دعوت باندې پیسې میسه نسته. هغه ملایان دې وردا او قاپ ولا بل سړي سره خابه دي. ته سناریو خو دې سپیره سي پیسې ماخلي خدای دې نه 10,000 روپۍ وړي. وابدا قرآن وایي نو مشکل نشته. وما اسالکم علیه من اجر. مفتی شفیع صاحب رحمه الله فرمایي هغه تقریر، هغه خطابت چې بغیر د پیسو څخه وځي هغه مؤثر وي. نسبت و چشته. البته امام صاحب رحمه الله مذهب دی چې پر خطابت باندې، پر وعظ باندې، پر اذان باندې، پر مانځه باندې تنخواه او اجرت اخیستل عند المتاخرین فقها روا بولی مشکل نشته. دا دریم صفت چې انفاق فی سبیل الله په سړي پیدا سي، بخیل نسی جوړ. یو سلو یو خبر واورئ، زموږ بزرګانو عجیبه ترتیبات جوړ کړي دي. دا د مفتی صاحب خبر درته کوم. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمه الله فرمایي که یو څوک غواړي چې د الله عزوجل سره د الله په لاره کې د مال مصرفولو سره لین سي، دی غواړي چې دا صفت په ځان کې پیدا کړي. وایي زه به خپل کارګزاري درته وایم. دی وایي ما د الله سره یو عهد کړی دی. د شروع څخه چې زه ځوان وم، مسکین وم، شی مې نه درلود، ما د الله سره دا فیصله کړې ده چې ای الله رزق او رزق خو ستا په لاس کې دي. د نن څخه محمد شفیع ستا سره دا وعده کوي چې هر څونه پیسې زما لاس ته رالې شلم حصه دې زه د الله په لاره کې خیراتوم.
دا به د زما مزاج دی کې څوک شي خورته کې نه مشکل نه یو خو زکات یې 40 نه دی د زکات څخه ما سیو که 100 روپۍ زما لاس ته رالی زه به یې ورکړم الله په لار کې ورکوم 19 روپۍ به بیا څه کوم دا به ځان ته پرېږدم دی وایي دا کار زور غوښتی ما یو څو عمر دا کار وایي تجربه کې یو دم به 100,000 روپۍ خدای راکړي دلته به ورته ګیر سولم شیطان وایي دا څه کوي دا څنګه ترتیب دی 1,000 روپۍ زور غواړي دی وایي په شروع کې زور غوښتي هغه چې ما اجرا وکړله په اصطلاح استی په اصطلاح پریکټس هغه لاډ میکاني ژبه به وي چې شو ته وایي مولانا نبی جلیګر صاحب څه وایي لاډ میکاني څوک وایي زموږ د مور مې وړو که نه څوک وایي چې شو ته وایي پریکټس به بولي نو دی وایي ما چې دا اجرا وکړل دا اجرا چې ما وکړې څومره یې زور غوښتي یو څومره یې زور غوښتي لیکن حقیقت کې زه الله پاک ډېره اساني ده ما ته چې هر څو په لاس راسي شلم حصه یې د الله پاک ده شلم حصه یې د الله پاک دونه وایي الله نازولی نن وایي دغه هلته راغلی چې فقیرانو یې تیمر کوم مسکینانو یې تیمر کوم علماو تیمر کوم یو مارې په قرآن یې په شپږ ژبې چاپ شوي دي چې هغه په لکونو نه په میلیونونو روپۍ دي چا چاپېږي هغه دې ورکړي چې الله پاک چې چا ترکوي بیا ورکوي دغه 15 صفات که په چا کې راله هغه کامل صفات والا انسانان دي چې د الله ذکر وسي زړونه یې بیریږي چې د قرآن تلاوت ورته کېږي نورانیت یې په زړه کې راځي دریم شی چې شو توکل علی الله لري دا درې او المون سم کې دا څلور او پنځم صفت دا چې بخیل مکیچوس کنجوس نه جوړیږي د الله په لار کې تر خپل وس وتوانه روپۍ مصرفوي لیکن زموږ ته یو خبره ده دلته چې د پیسو د مصرف خبره راسي زموږ په ذهن کې د علمن تجاران راسي نن بیا ناقم سبب هغه خورا ته بری استزمانو ولې پر منبر موږ په شاید کړی هغه راته موضوع جوړه سوي نو د علمن غټ تجاران موږ ځین تراسي چې پلانکای خان ولې نه خیراتي پلانکای خان خبره ده نه ده هر شخص مکلف دی چې خیرات وکړي نبی کریم علیه السلام فرمایي سبق درهم 1000 درهم یو درهم تجاوز وکړي یو درهم سبقت وکړي تر 1000 درهم هغه مسکین او فقیر چې ورکړي د الله په لار کې مصرف کړي دا تر 1000 روپۍ زیات الله ته نږدې چې خان خیراتي دا د خانانو کار نه دی زموږ بیړه څه کار کوي چې موږ د شام په خانانو پسې تړلي دي علم په ملایانو پسې وتړي خیراتونه مو په خانانو پسې وتړل عبادتونه په سپینږیرو پسې وتړل سنت طریقې تبلیغیان کوي دی لیکرا ورته کښېني بله دا خدای بنده سنت طریقې دا تبلیغیانو کار ریمال وایي دوی ته وایي د دوی پیسې پر یو ملګری ټول د تبلیغ سره د تبلیغ په ځان کې خبرې اترې کړې دا د دوی پیسې ولې د پنډۍ پر نیمه ولاړې دي مالته په دغه اندر نه خبر حدیث شریف کې راځي ورفع ازارك الى نصف الساق حضرت جابر صاحب رسول الله یو وصیت دا وکړي چې کله دې پایجامه اغوستي دا پرتوګ دې راپورته کړه د پنډۍ نیمه ته په پنډۍ مشر مې دا نر دې ښځه نه ده ورفع ازارك الى نصف الساق دا خپل پیسې دې تر پنډۍ تر نیمه راولي فإن أبيت رسول الله خبره چې په امت کې به داسې کسان راځي بیا به شرمېږي فإن أبيت که ته شرمېدلې چې خلک تبلیغۍ راته وایي هغې پیسې نیمۍ راپورته کړي فإن أبيت فإلى الكعبين یعنې پروانه کې تر بجلک خو یو کښته بجلک یې مټ پټول د نر او د ښځو د پښو دغه فرق دی چې د ښځې بجلکې په پیسو کې پټي او د نر بجلکې په پیسو ښکاري زموږ ځوانان ګوره اکثره د ښځو په حکم کې پرتګان یې زړېږي دا بیا بل سیسټم دی 6 متره 1 متره پایجامه او پرتوګ دا اوس کم ترتیب دی الله عز وجل مو دې اصلاح کې خبرې ډېرې شولې واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين